مننه ناصري صاحب. ښه دغه نوبتونه خو د ما نه چې ګډ وډ ده، ما زه فقط دا بحث ته متوجه وم. نو ښه دغه دوه نوبت لاسونو هغه د همدرد صاحب د جناب نبي دا ښه لاسونه چې همدرد پورته صاحب کړي کدی لاند کمنټ لري کدی خپل کمنټ ووایي وبخښه. او که د کوم دوست لاند کامنټ لري نو مهرباني دې وکړي. نو بیا که څوک لاند کامنټ نه لري غواړي چې وغږېږي بیا نو همدرد صاحب د اول وغږېږي بیا هغه نور دوستان دې وغږېږي. جناب همدرد صاحب مهرباني. السلام علیکم ټولو ملګرو دوستانو ته چې راغلي او په وطن باندې بحث کوي، د وطن په اقتصاد، په بشري حقونو او د افغانستان په بحران باندې، چې طبعا موږ تاسې د ټوکو ټکالو سپیسونه هم لرو، خو دا ډول جدي سپیسونه بیا د وطن او د ولس په ګټه دي او د موږ تاسې لپاره هم ښه دي او له بل څخه ډېر څه پکې زده کوو، تازه معلومات هم ترلاسه کوو. تر ډېره پورې سیاسي بحثونه او اقتصادي بحثونه، بشري حقونو باندې بحثونه وسو، ملګرو خبرې پرې وکړې، ناصري صاحب او فایز صاحب او نور دوستان وغږېدل پرې، په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې، چې زه هم د اقتصاد د برخې یو ډېر ادنا او کوچنی لاروی یم او په عین وخت کې په سیاست کې هم دخالت لرو. ولې بشري حقونه هغه څه دي چې موږ تاسې ټول پرې غږېدلی سو او موږ تاسې ټول بشر یو او حق لرو چې په خپلو حقونو باندې پوه سو، پرې وغږېږو. هغه د حقوقو له نګاه نه، د انساني حقوقو له نګاه نه ټولو ته هغه خپل حقونه معلوم واوسېږي، یعنې دې باندې هر څوک غږېدلی سي. په اقتصاد اصل اقتصاددان ته یې همدرد صاحب د ګمرکونو والا اصل اقتصاددان دي، دی اصل په د اقتصاد باندې دا بحثونه لږ څه مسلکي مي سخته مي، څوک چې د اقتصاد د دې لوی ټولګي د دغه د مکتب زده کوونکی وي، هغه پوهېږي چې په اقتصاد باندې بحث ډېر سخت ده، په اعداد و ارقامو غږېدل او ډېر دقت غواړي او داسې نه ده لکه سیاسي تحلیل چې ډېر په اسانه سړی پرې بحث وکړي. ناصري صاحب ډېر ښه وغږېده. دلته یو بحث دا ده چې طالبانو څنګه دغه د افغانیو قیمت ساتلی ده. تر ټولو لوړ کار چې ده یو خو دا ده چې دغه د هفتې یا د اونۍ 40 میلیونه یا 15 میلیونه ډالر چې دوی ته ورکول کیږي، دا خپله چې کله په بازار کې د ډالرو لپاره تقاضا پیدا سي نو هغه تقاضا نه کمیږي، ډالر له دوی سره وي، هلته په بانک کې ساتلي دي، ډېر په دقت سره یې مصرفوي. یو دلیل یې دا ده چې د افغانیو ارزښت دلته نه ده لوېدلی، په عین وخت کې افغانۍ مصرفیږي، خو د دوی هغه اصلي پشتوانه چې د افغانیو شاته ده بیا هغه ډالر په مرکزي بانک کې موجود دي. دومه دا چې طالبان څنګه راغله د ډالرو په ویستلو په ځانګړي ډول په غیر قانوني ډول د حوالو له لارې او د نورو لارې د ډالرو ایستل د افغانستان څخه دا یې بند کړه. که څه هم ایستل کېږي، اوس هم سته، مثلا صرافان دا کار کوي، خو تر ډېره پورې دا شی ډېر کنټرول د نظر د جمهوریت وخت که موږ تاسې وحسابو دا شی ډېر کنټرول کړی ده او په دې کې د دوی که رهبري ته کریډیټ ورکوي، که امریکې ته کریډیټ ورکوي، که هر چا ته کریډیټ ورکوي، خو په ټوله کې دا وضعیت له اقتصادي نګاه نه کنټرول ده. راځو دې ته چې ولې دغه بحران ته افغانستان روان ده. موږ تاسې د جمهوریت په وخت کې هم ولسمشر غني دا پیشبیني کړې وه چې افغانستان د فقر طرف ته روان ده، ځکه موږ تاسې د نړۍ له همکاریو له مرستو پرته چې هغه د موږ لپاره یو مصنوعي اقتصاد و، بیرته هغه خپل واقعي اقتصاد ته ورګرځو او د موږ واقعي اقتصاد ډېر کمزوری ده. په لحاظه یو دم د افغانستان خلکو ته دا ضربه ورکړلی سوه، په دې کې هېڅ شک نشته. ولې د هغه ترڅنګ دا کومې پیسې چې وس راځي 15 میلیونه او 40 میلیونه او په عین وخت کې د ګمرکاتو پیسې، د مصروفیتونو پیسې، د ټیلیکام له برخې څخه یا د ټیلیکمیونیکیشن له برخې څخه دغه فیسونه چې ټولیږي یا نور د ښاروالیو په برخه کې، یا ټول هغه عایداتي برخې چې له هغه څخه د اوسنی دولت یا د اوسنی رژیم د خلکو نه پیسې راټولوي، مالیات ترې راټولوي، خو د دې بیرته مصرف هم عادلانه نه دی او هغه پیسې چې له ګمرکاتو له نورو راځي یا ځینې خلک چې له ګمرکاتو له لارې تجارتونه کوي، واردات لري، مثلا په عامو تجارانو باندې امکان دی ولري چې تعرفې لوړې سوي، د ګمرک تعرفې پرې لوړې سوي، په مکمل ډول په منظم ډول ډېرې ترې اخیستل کېږي. ولې هغه کسان چې هغوی ایلیټس دي په دا اوسني حکومت کې، کله چې د هغوی مالونه راواردېږي له هغوی څخه بیا دومره پیسې نه اخیستل کېږي. دا په هر حکومت کې عادي خبره ده. عادي خبره په دې معنا چې معنا دا نه ده چې دوی قانوني حق لري، بلکې بدبختانه دا په یو رواج باندې بدل شوی ده. په جمهوریت کې هم داسې حاکمان یا داسې کسان وو چې هغوی د دې ترڅنګ چې دولتي دندې درلودلې، دوی خپل تجارتونه هم کول، واردات او صادرات یې په ورېرونو، په زامنو، په نورو یې کول، بیا له هغه خپل سیاسي نفوذ له دولتي چوکۍ څخه په یو ډول سره ګټه اخیستله چې ناسمه ګټه وه، طبعا غیر قانوني کار ده
او له ګمرک څخه به دوی دا ګټه ترلاسه کوله چې مکمل محصول به دوی نه تحویل، او فلهذا د نور تاجرانو په مقابل کې به دوی ته هغه مالونه په ارزانه تمامېدل او دوی به نظر له نورو تاجرانو نه زر پیسه داره کېدل یا زر به پیسې پیدا کولې. زه شخصا په دې باور وم د جمهوریت په وخت کې هم چې تقریبا زمونږ له 90% یا 90% څخه زیات هغه وکیلان چې پارلمان یا ولسي جرګې ته کامیاب شوي وو، هغوی اکثره د ګمرکاتو له لارې تجارتونه درلودل او په دې شکل باندې د کمیشنکارانو نورو له لارې څخه دوی په غیر قانوني ډول تورې پیسې ډېرې پیدا کړې. عین شی عین قضیه همدا اوس هم جریان لري په دا اوسني حکومت کې. که راتلونکی حکومت د بل چا هم بیا به هم دا شی جریان لري. دا لوی تفاوت ده چې زمونږ او تاسې دا کوچني کاروباریان یا کاروبار کوونکي په بازار کې له منځه ځي، هغوی نه پرېښودل کېږي چې مخته لاړ شي، او برعکس هغه کسان چې دا ډول تورو پیسو ته لاسرسی لري هغه په وزیر اکبر خان کې هم کور اخلي، په شارینو کې هم اخلي، په شیرپور کې هم اخلي، په ششترک کې هم اخلي، هر چیرته اخیستلی سي. که 3 میلیونه ډالر په بسوت 3 میلیونه ډالر هم سي دوی اخیستلی سي. ولې عادي کاروباریان عادي تجاران دوی نسي کولی چې دغه قدرت د خرید ولري، دوی ته هغه پیسې نه رسیږي په هغه اندازه باندې چې باید ورته ورسیږي. که چیرې یو عادلانه نظام واوسیږي، داسې نظام واوسیږي چې د ټولو لپاره په اقتصادي برخه کې هغه د پیسې چې توزیع کېږي یا رسیږي ورته، یا د کاروبار په برخه کې فرصتونه ورته برابریږي، هغه په عادلانه ډول باندې برابر سي، بیا موږ تاسې له دغه بحران څخه په کلي ډول په یو ډول او ټول یو ځای آهسته آهسته قدم په قدم راوتلی سو. بل دا چې دغه 40 میلیونه او 30 میلیونه یا 15 میلیونه چې مختلف راپورونه دي 15 نه تر 40 میلیونه اکثره وایي، خو فکر کوم په ټوله کې 40 میلیونه ډالر چې هره اونۍ ورکول کیږي. هوښیار دولتونه، هوښیاره رهبرۍ چې په حکومت کې شتون ولري، لږ څه په اقتصاد پوه واوسیږي، او بیا داسې هیوادونه چې هغه د افغانستان په شان وي چې په پردیو مرستو، په مالی مرستو، په تخنیکي مرستو باندې اتکا لري، دوی باید د روانډا د هیواد غوندې یوه ستراتیژي ولري. موږ تاسې په جمهوریت کې هم افغانستان نیشنل ډیولپمنټ ستراتیژي یا ANDS درلودله چې په هغه کې دغه ټولې ملي برنامې چې لومړیتوب ملي لومړیتوب یې درلوده هغه پکې شاملې وي او نړیوالو ته موږ هغه وړاندې کولې د جمهوریت له ادرسه. هغوی به بالاخره موږ ته بودیجه راکوله، بیا به دا برنامې د مختلفو وزارتونو له لارې تطبیقېدلې. نو دا ډول یو برنامه که چیرې د اوسني حاکمان یا طالبان هم ولري او آهسته آهسته دغه پیسې چې دوی ته هره اونۍ ورځي په هغو اقتصادي برنامو باندې آسته آسته مصرف کړي او په عین وخت کې دغه اتکا چې موږ په خارجي کومکونو باندې لرو دا مرحله په مرحله کال په کال راټیټه سي، نو هغه وخت بیا موږ کولی سو چې ځان بسیاینې ته ورسیږو آهسته آهسته. طبیعي خبره د افغانستان زر ځان بسیاینې ته نسي رسېدلی، ولې په مرحله وار ډول کال په کال په پردیو کومکونو یا په بهرنیو کومکونو باندې دغه اتکا راکمولی سو. بل د بشري حقونو په برخه کې زما لنډ نظر دا ده چې بدبختانه د اوسنی نظام چې ډېر ورته رژیم وایي، رژیم په همدې خاطر له حقوقي نګاه نه ویل کېږي، کله چې یو حکومت مستبد وي، ظالم وي، قوانین نه مراعاتوي، رهبري د خلکو په خوښه نه وي راغلي یا ټاکل سوي نه وي، نو طبیعي خبره ده مخالفان ورته رژیم وایي، ولې څوک چې بیا پلویان وي هغوی ورته حکومت وایي. یعنی رژیم یو څه منفي کلمه ده، حکومت خپله مثبت معنا لري. نو دلته دوی دغه د بشري حقونو په برخه کې موږ تاسې طبیعي خبره ده چې د بحران په حالت کې یو یا په بحراني حالت کې ژوند کوو، زما خور لور بچیان مثلا په دې شکل له هغو حقونو څخه محروم دي چې باید ورته ورکړلی سي. اوس دوی دعوه لري چې دوی امنیت راوستی، صحیح ده چې امنیت دې راوستی، خو امنیت خو طبعا د ښځې هنر لپاره دواړو لپاره باید وي. زما خور زما لور باید ځان په امن کې احساس کړي، هغه باید وکولی سي چې ښوونځي ته لاړه سي، هغه باید وکولی سي چې کار وکړي، هغه باید وکولی سي که چیرې په کور کې نور څوک نه وي، ښځه او میړه او اولادونه وي کوچني، دوی دواړه باید وکولی سي چې حد اقل حلاله روزي وګټي، په خپل مسلک کې کار وکړي، خدمت وکړي ولس ته، خو دغه حقونه دوی ته فعلا نه ورکول کیږي. له همدې خاطره ده چې ډیری خلک اوس هم د طالبانو حکومت ته رژیم وایي او دا د دغه نګاه نه دوی په حق باندې دي. نو زه فکر کوم چې نور که څه پوښتنه څه شی مشخص سعید رانه ستړی شوې اتمن پوښتنه خو زه همدا یوه پوښتنه مې لرله چون په د دې ریپورټ یوه برخه داخلي اختلافات ول، ته خو ورنږدې یې او ممکن دغلته له ځینو دوستانو ملګرو سره هم اړیکې ولري.
دا چې دا اختلافات په کومه کچه باندې د دوی ترمنځ دا یو مهم بحث ده، په دې باندې باید خبرې وشي. نو د اوس لپاره خو ستا وخت پوره شو جناب نه همدرد صاحب. زه ستړی نه یم. دغه پوښتنې ته راځم. دا جالبه پوښتنه ده. ګورئ، یو دا ده چې دغه اختلافات چې دا دوی ښیي په رسنیو کې، په دولتدارۍ یا حکومتولۍ کې یو شی ډېر عام ده. دولتداري یا حکومتونه دوی معمولا هغه څه رسنیز کوي چې دوی غواړي خلک په هغه کې بوخت وساتي. که چیرې د دوی په منځ کې مثلا په واقعي ډول سره اختلافات شتون ولري، هغه دوی نه رسنیز کوي. هغه بیا ځینې خلک کولی شي چې په پټه باندې هغو ته لاسرسی پیدا کړي، یا چا پټه ویډیو اخیستی وي، یا چا پټ میسج ترلاسه کړی وي، یا چا پټ د چا غږ ترلاسه ثبت کړی وي ترې. ولې هغه څه چې په رسنیو کې په همدې ډول ښودل کېږي، څوک ولایت ته سفر کوي، ځینې مخالف نظرونه څرګندوي، بیا بل څوک راجګېږي، د هغه غږ هم بیرته د دوی له تلویزیون یا له راډیو څخه ثبتېږي، خلکو ته بیرته وړاندې کېږي. گویا داسې ښیي چې گویا د دوی پر منځ کې اختلاف ده، او هغه مخالفې ډلې مصروفې ساتي، بوختې ساتي په دې کارونو سره. دا په دې معنا ده چې دا خلک خپله په دې کې بریالي دي چې مخالفې ډلې په همدغه خبرو کې بوختې وساتي، او دوی خپله حکومت کې حکومت ته ادامه ورکړې ده. صحیح. اما تا تحلیل او معلومات همدرد صاحب چې شی دی اختلاف شته که نشته، دا مهم. ستونزې شتون لري. زما په نظر ستونزې شتون لري. په داخل کې دوی یو بل ته وایي چې دا ډول که چیرې موږ حکومت کوو، په دې ډول یې نور نسو کولی. 15 کاله مو وکړه، له دې وروسته حد اقل موږ نورې بهانې ولرو. تر ننه پورې د دوی ټول فوکس په امر بالمعروف و نهي عن المنکر باندې ده. دغه اداره یې ډېره فعاله ده، خلک دغه کوي. مثلا دا تېره ورځ دا د کونړ یو فعال ده، هغه بیچاره لږ داسې ساده غوندې سړی ده، خو هلک ده، خو تعلیم یافته ده. دوی که په رښتیا سره دغه سړی غواړي چې له دغسې فعالیتونو نه یې ودرېږي، یو باعزته وظیفه دې ورته ورکړي. بیچلر ده، هغه یې ویلی ده، لیسانس یې ویلی ده، په انګلیسي پوهیږي، پښتو یې زده ده، کار کولی شي په یو دفتر کې. دوی د دې په ځای چې هغه ته یوه دنده ورکړي، وظیفه ورکړي چې هغه سړی یو عاید ولري او له فیسبوک نه بیخي حتی لاس واخلي، باعزته ژوند ولري، دوی راځي په هغه باندې په زور ویډیو جوړوي چې ته بخښنه وغواړه چې تا دا فعالیتونه کړي. دا خو ډېره وړوکۍ مسله ده. اصل مثال مشکل وایم، په کوم دا ځای کې ګوره، ده؟ دا د اصل حقوق اختلاف بشر د چیرې ده جناب همدرد صاحب؟ اصل اختلاف په کوم ځای کې ده؟ په دې باندې راته وغږېږه. اصل اختلاف د قدرت د ویش مسله څومره جدي ده؟ یو خو دا ده چې موږ دا رقم نسو چلېدلی، او نوې بهانې باید پیدا کړو. یو خو بهانو مسله ده. اما یو د اصل اختلاف مسله ده چې بې له شکه خارجي فکټور لري، داخلي فکټور لري. اصل اختلاف شتون لري. اصل اختلاف شتون لري. د حقانی ډله د قندهار له ډلې سره د اختلافات آسته آسته راډېرېږي. تر نن ورځې پورې خو دوی رسنیز کړي نه دي. داسې چې رسنیز کوي هغه په قصدي ډول دوی د پلان برخه ده. ولې هغه اختلافات چې د دوی په منځ کې دي، پرون هم موږ په یو سپیس کې په دې باندې خبرې وکړې. مثلا تاسې وګورئ، تعرضي حالت چې لري د قندهار ډله چې هغه ملا هیبت الله ته ډېره نږدې ده، لکه د بلخ والي څه، لکه وزیر د تحصیلات عالي څه، لکه ځینې نور کسان سو، دا قدرت اصلا د دوی په لاس کې ده. او دغه بله ډله چې ده، د حقاني ډله چې ده، که څه هم حقاني هم د ملا هیبت الله معاون د مرستیالې ده، لکه څنګه چې مثلا په عین وخت کې وزیر د دفاع مرستیال ده، حقاني هم همدغسې مرستیال ده، وزیر د داخله دا د مرستیالانو حیثیت هم لري، بغیر له دې چې دوی حکومت ولري کې ونه لري. د خپله د امارت اسلامي د مشرتابه په هغه چوکاټ کې، هیرارکي کې که تاسې وګورئ، په دې کې دوی مرستیالان هم دي. ولې هغه صلاحیتونه حقاني ته نه ورکول کېږي؟ مثلا د دوی هغه د خودکشو یا د فدایانو، چې دوی ورته فدایان وایي، موږ تاسې ورته خودکش وایو، د خودکشو کومه ډله چې درلودله، هغه عسکر چې وو، هغه یې ټول ولېږل قندهار ته، هغه یې مطلق له حقاني څخه واخیستل، صلاحیت یې ترې واخیسته، قندهار ته یې ولېږل. یعنې د یو ورځ تر بلې محدودیږي او دغه غږ به راپورته کېږي. دغه یو اختلاف ده په دوی کې. مثلا د قندهار ډله تاسې وګورئ، پرون ما په یو سپیس کې مولوي صاحب ضیاء الرحمن هم دا پوښتنه وکړه، والي د بلخ راجګېږي، په شیر محمد عباس باندې ستانکزي باندې عریضه کوي، که والي د بلخ ته څه کاره یې چې ته مثلا راځې په معین د وزارت خارجې باندې، هغه هم سیاسي معین د وزارت خارجې باندې عریضه کوي چې گویا تا د ملا هیبت الله په اړه مخالف نظر ورکړی یا څه شی، او نظامی کمیسیون ته معرفي کوي. یعنی دا کار کولی سو خپله ملا هیبت الله وکړي، هغه ته یو مجازات ورکړي، له دندې څخه ایسته کړي. خو نه، دلته دا معلومیږي چې دغه سمت پرستي او دا شی بدبختانه په دې خلکو کې شته. لکه څنګه چې موږ تاسې مخکې هم درلودل، په هغه کې د یو سمت خلک ډېر زیات و، جنرالان یې ډېر زیات و، د موږ تاسې دې خواته خلک بیا ډېر ترې محروم وو. اوس په دې کې چې دي، مثلا صحیح ده چې اکثره مطلق د طالبان اکثره پښتانه دي، ولې په دا پښتنو کې هم بیا د قندهار سمت چې ده،
دا ډیر زیات ځان داسې قدرتمند هم ګڼي، زورور هم ګڼي او دغه نورو ته هیڅ غوږ هم نه نیسي، یوازې د ځان عسکر یې ګڼي. نو په دې کې زه فکر کوم د دوی اختلافات ورځ تر بلې ډیریږي او دا کیدای شي د دوی له منځه که چیرې دغه چاک په دوی کې رامنځته کیږي یا چاودیږي دوی، نو دوی به له منځه چاودیږي او په دغه نقطه باندې به دوی خرابیږي. دوی نه په اسلام خرابیږي، نه په بل څه خرابیږي، نه له مخالفینو څخه خرابیږي، ځکه په افغانستان کې فعلا نړۍ د هیڅ ډول داخلي جګړې ملاتړ نه کوي، نه ایران کوي، نه پاکستان کولی شي، نه امریکا کوي، هیڅوک هم نه کوي. ولې دوی که خرابیږي له خپل همدغه حرص یا دغه څخه چې دوی ځان غوښتنه لري یا ټول غوښتنه لري، له همدغه مرض څخه به دوی را خرابیږي او دوی به سره ټوټه کیږي. صحیح، مننه جناب همدرد صاحب.